د اسلامي امارت لخوا تازه فرمان د ټولو افغانانو زړونه یې وګټل. دا چې اسلامي امارت تازه کوم فرمان صادر کړی دی، څه کول غواړي، د افغانانو زړونه یې څنګه وګټل، جزئیات سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. مهاجر په ټول هیواد کې د کوډورو مخه نیسو. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان وایي په ټول هیواد کې د کوډګورو مخه نیسي، هغوی نیول کیږي او محکمې ته یې معرفي کوي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایتونو اورېدو وزارت ویان عاقب مهاجر په هغې ویډیو کې چې د ملي راډیو تلویزیون په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ویلي چې تعویض آدم په شریعت کې کوم مشکل نه لري او له شرعي اړخه جواز لري، خو په هغه توګه څنګه چې شریعت جواز ورکړی په هغه توګه باید ترسره شي. د زیاته کړي اوس ځینو خلکو دا د کاروبار یوه ذریعه ګرځولې او تجارت یوه لاره یې د ځان لپاره جوړه کړې وه. نور دننه پکې هر څه ترسره کېدل کو هر ناروا وه، له هغې یې مخ نه اړوو. د خلکو په کورونو کې مشکلات جوړول، بې اتفاقي رامنځته کول، اختلافات جوړول، د ښځې او میډیا تر مابینه د خلکو کاروبارونو د بندېدو سحرونه کول او یا د نامشروع اړیکو د جوړولو لپاره تعویضونه کول چې ځینو به خپل نمبرونه په سوشل میډیا کې هم نشرول. بیا به یې ویل چې په ګارنټۍ سره، په ذمهوارۍ سره، په 50,000، په 10,000، په 60,000 او 50,000 روپۍ دا د دوی خپل کاروبار روان وو، خو د خلکو په کورونو کې ډېر مشکلات رامنځته کړي وو، حتی تر دې پورې چې د ښځې او خاوند ترمنځ د بېلتون ځایونه شته چې بېلتون رامنځته شوی دی، طلاق ته لاره جوړه شوې وه، ورور جګه شوی وي، خپله خور یې وژلې وي یا نور داسې څه رامنځته شول. تاسو څه نظر لرئ؟ په دې اړه مر سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. الله ملتیا ومنو چې موږ سهار تر بیا ښه وخت ښې چارې